زه ولا حیران یم په دې ته د هغو پوښتنه وکړه د هغو بېګناه خلکو د 20 کاله 80 کاله کېږي ورور یې ورک دی پلار یې ورک دی ښځې یې ناستې دي په دې امید چې ما مېړه به راسي تا د هغه وزیرستانیانو پوښتنه ونه کړه ته راځې نن ما ته وایې ټوپک په زور راغلی باید د ټوپک په زور ووځي ګرانه که حقیقت سړی وویل اول د خپل د هغه بېګناه خلکو هغه بېګناه وزیرستانیانو پوښتنه وکړه تر ننه پورې هېڅ نه معلومیږي خویندې میندې ټولې په انتظار ناستې ته د هغه پوښتنه وکړه د هغه په مقابل کې ته ټوپک راواخله ځان وګټه مونږ پرېږده مونږ خپلو منځو کې ورسره پوهېږو او دا خبره به خدای حل کړي انشاءالله په قسم په الله چې ډېر زور راکړي حقیقت نه وایي دا 40 کاله کېږي ټوپک په خوله م ورسره خبرې کولې کومه لاره م روباسله نه ده م راباسلې هغه مشران هغه چې دې وطن ته په حساب ځان مشران ګڼي خدای ته وګورئ د هغه لوی ذات ته وګورئ نور بس کړئ ته افغانستان ته نور خدمت وکړئ تر څو به در په دره یو تر څو به مهاجر یو بې عزته نه څه ووایم داسې قسم په خدای داسې د زړه مې داسې ډک ده که نه زما ته خویندې میندې زاړي ډوډۍ یې نه وي زه راجګېږم ټوپک راواخله الله ولا جنګ کوم وطن ازادومه د یو د بل په نوم انډیواله ورسره وګوزل ته پښتون یې ته تاجک یې هزاره یې ازبک یې تر کومه ګټې خلکو کړي لاړ چې هر څوک په غټ موقف کې خپلې زمن به وباسي خارج ته به لاړ شي په های لیول مکتبونو او ښوونځیو کې به درس ووایي د غریب به څوک وي د غریب به کومه خوا ته لاړ شي اصلا ملامتیا زمونږ ده زمونږ او تاسو خپل کور بې اتفاقه نه وای بل سړی به زمونږ او تاسو ته ولې راته ولې به یې داسې خبرې کولې ګیله ما د ټولو خپلو افغانانو څخه ده داسې کار خو م پرېنښوده چې آینده نسل چې تاسو ته راځي تاسو ته دعا وکړي والله که قطعا دعا درته وکړه دې وطن ته تاسې څه شی پرېښي غیر له جنګه غیر له ټوپکه بیا راځي مونږ ته نور دا نور جاسوسان هم راځي چې والله راسه ټوپک په زور راغلی ټوپک په زور یې وباسه چې بیا وژنه شروع کړم بیا خپل کورنی جنګ یو بل سره ووژنو خپل وروڼه په خپلو کې ورسره مړه کړو آیا دا د حل لاره ده لا لږ کونډې او منډې راته په حساب دا سوره کونډې راته ناستې دا سوره یتیمان راته ناستې دا بس نه ده چې خوار او زار ګرځي نه یې تعلیم معلوم ده نه یې آینده معلومه ده نه یې هغه معلوم دا هر څه پرېږده د خدای ته به څه ځواب وایي تاسې که هر یو ده که هر یو نظام ده په رب د زلجلا چې ذرې ذرې حساب تاسې سره وسي که دلته یې څوک درسره ونه کړي خو هغه لوی خدای خو شته که نه دا خاوره به م وایي سره کړم خلکو باندې زه اوښتی یم اوښتی یم چې نه مې قدر سته او نه مې عزت سته ورسره خدای شرم په کار دی
لږ دې ګریوان کې وګورئ په دې سیاست او هغه باندې نه پوهېږم قسم په خدای سي دې زه د خپلو ویجانو ته خدای تاسې ملامته نه یې دا ضمیر هم دومره مړه په دغه خلکو مو دومره زړه نه خوږېږي راسه ډلې ټپلې شروع کړه د ولاد دا پلانی نظام ده دا بستانی نظام ده دا 40 48 کاله په همدغه کې تېر شیان ترې جوړ کړه راسئ ورسره کښېنئ خدای بندګانو خبرې د خبرو له لارې حل کېږي په جنګ نه حل کېږي که به جنګ حل کېدی اوس په افغانستان ګلي ګلزار وای دا پردیو جاسوسان پښې ورلنډې کوي انشاءالله هر شی به په خپله جوړ سي